مننه کومه یایي چې د مزدګار ګاډي ته لوړه د قرآن بلوي کړی د مزدګار ګاډي ته لوړه پوکې توبه پرته یې دا ویشن کې خولیده ډېره بهترینه تشبیه کې وه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي بیا مشاعره چالان شوه شعرون قدرمن روغلی دی وای چې ګل بشر خانه تلټ کی ورره کړه ګامیک تا ډیر لامبار روکا مشاعره پایل د تاکید مشاعره په داوال سار کې میګیو تاکړه شاعر دای نومتی شاعر دا غصانوک شاعر دای ډېر خال کې پزړه کې زیلاری کتابینه په دالای روغلی دی دغه شاعر نوم دای چې چلای چلای صاحب دا سورر دریما السلام علیکم وعلیکم ګل بشر خان ورور ستړی خیر جوړې خدای شکر الله فضل د ژوندای لره شاعرانو ورونو ټولو ته ښه راغلاست وایم ټول ستړي مه شئ په خیر راغلی خدای م راته ژوندي لره ستاسو په مټ باندې دغه مشاعره چې کومه ده ښکلې ده او ښایسته ده شعر خو ما سره څه داسې دی وایي چې ته چې مدام کړې خیانت الله دې وشرموه آمین ته چې مدام کړې خیانت الله دې وشرموه او چې صرفه نه کړې په رشوت الله دې وشرموه او بیا وایي چې په سترګو ړوند شي او په خېټه کې چمجي دې وشه په سترګو ړوند شي او په خېټه کې چمجي دې وشه او شي ګرفتار په مصیبت الله دې وشرموه او وایي چې دا کونډې رنډې یتیمان کوي خیرې در پسې فکر هم دی که نه دا کونډې رنډې یتیمان کوي خیرې در پسې او پتا کوي مدام لعنت الله دې وشرموه وایي چې نور خو به موړ وي نور به جوړ وي نور خو به موړ وي نور به جوړ دا خوار وزار ملت کړو نور خو به موړ وي نور به جوړ دا خوار وزار ملت کړو وکړه توبه په صداقت الله دې وشرموه بیا وایي چې ته ګناهګار شي شاعرانو ورونو که څه څو ځله مې درته ویلي دي که نه چې تلیفونونه بندوئ په هر صورت بل ځل دپاره تلیفونونه بندوئ ځکه چې په شعرونو کې په اصطلاح مزاحمت کوي نو بیا وایي چې ته ګناهګار شي او مزې ورباندې بل څوک کوي ته ګناهګار شي او مزې ورباندې بل څوک کوي او کوي بچیانو ته بچت الله دې وشرموه وروستی مقطع یې دا وایي چې ګلبشري خانه وایي چې مرګی دې هېر ده د چیشي مرګی دې هېر ده د چیچلې کیسې روغې واوره مرګی دې هېر ده د چیچلې کیسې روغې واوره افسوس افسوس ستا په حالت الله دې وشرموه چې داسې په شرمو و شرمېږي یایی چې جانانا تیرے گھر کے سامنے اردو ټپه ده د قرآن بلوي جانانا تیرے گھر کے سامنے نا په موکه خو په لاګته خلک وخاتل قدرمنه ډېره مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې ډېر ښکلی شاعر ووایه ډېر په زړه پیره و واقعا چې ډېر سبکې پروته وي اسکه خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی مخکینی سرات خلک په زړه کې ډېر ځیلار یا بله ورځ یې خبر ورولګوی چې دغه شاعر چې تاسو سره په مشاعره کې نه وي میږ بخیا مشاعره نه کسي دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب تاسو ته خپل شعر درو راوي شړشمګل صاحب دا سورر دریما
بابا خورا السلام علیکم ماشاءالله داسې تکثیر توتی دی زونه جوړ وای چې سوړه دا زون خوندې که شعرونو ستړی ماشه وړه ستړی ماشه یوه کیسه دغه دو شعرونه چې توسې نامې ما کې ځکه چې توسې نه وای دا خپرونه په توسې نه ښکلېدو چې توسې نه وای اوس موته شعر خوند نه راکوي خو یوه کیسه دغه دو چې لږ مې په تشویشي کوی هېڅ راځه ډېر ښه وم شعر دی یی چې د ادارې به ښه اصلاح شي چې سړی په وړي د وطن په آبادۍ به اوخته شي چې سړی په وړي یی چې په د ځینو ادارو کې اداري فساد ډېر شوه خبره ته غږېږده په د ځینو ادارو کې اداري فساد ډېر شوه اداري فساد به په اصلاح شي چې سړی په وړي یی چې څوک چې غصب او رشوت وخوري دا ګناه نه ګڼي کیسې ته هم غږېږده یی چې څوک چې غصب او رشوت وخوري دا ګناه نه ګڼي په محبس کې به یې شپه شي چې سړی په وړي یی چې د پردې شاته امضا کوي دا ډېر خیانت ده یی چې د پردې شاته چې امضا کوي دا ډېر خیانت ده پټ رازونه به یې افشا شي چې سړی په وړي یی چې زراعت ته غنم روشي په خپل وخت کله توزیع شوي دي زه خو یعنې چې نه دي توزیع شوي چې زراعت ته غنم روشي په خپل وخت کله توزیع شوي جوړ به د خوست نه اروپا شي چې سړی په وړي یی چې د ښاروالۍ نه ښه مننه وای سوتله روانه کیسې ته هم غږېږده دا اوبه خو داسې سروري که نه یا چې د ښاروالۍ نه ښه مننه وای سوتله روانه سړکونه پیادرونه به صفا شي چې سړی په وړي یایی چې جنکۍ په ژړې پیره خوندي کټ کټ به وای خاندل ډېره د افسوس کیسه ده بالکل جنکۍ په ژړې پیره خوندي ترلا لا 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 یاره زنده ممکن تزونیر باید وکړه وسار بیا نه کما نه و داسې شی نه وي که چې داسې تو صدا مرس راکلی شوی خو بیا منه نکم نه تو سې تشویق نه شړشمګل صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې ډېر ښکلی شی ووایي چې که سړی په وړي رښتیا کیسه دو مننه نه کوم یس که خیر ویمیږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی دا پخوانی څېره دو ای دغه شاعر نوم دی ګلزنډای صاحب ښکلی شعر در وروي ګلزنډای صاحب دا سویره درې ماچه نسکر روشه السلام علیکم ګلبشر خلاص ستړی ماشي جوړې شي تکړه شل جوړې شکر الله موږ په تېستا کې شعر ولیکل ځکه چې خو دیکته وکښېنې و شعر والی کې شو شاعرونه اورینه مو سره شعر دا وی چې یو ور چې خواشه دی وی زون ته څه کیسه ده یو ور چې خواشه دی وی زون ته څه کیسه ده لږ خو ساه ټیټ کا خپل زون ته څه کیسه ده بالکل وی چې په دا دنیا خو د لړل تپل په خپله وکړل په دا دنیا خو د لړل تپل په خپله وکړل بیا خو ورڅه حشر میدون ته څه کیسه ده او په هغه دغه په غلطه چې پیسې وګټي په هغه دغه په غلطه چې پیسې وګټي ګټه یې نشته مسلمون ته څه کیسه بیا و چې چلای صاحب پرې خوندي چې مسالې کو وجه د دې وطن خدمت رښتیا چې په زړګي نه غوړي دې وطن خدمت پر رښتیا چې د زړګي نه غوړي هغه بیا نه کسي ته وونته څه کیسه کسار پکې چې هغه بیا ته وونته نه کسي چې په حرام زون عادت نه غني چې په حرام زون عادت نه غني هله چې ونه کې شیطان ته څه کیسه ډېره مهرباني
او یو ډېر دا نه شوخ شعر دا ټیچر صاحب ګلبشیر خان صاحب شاشانګل انځرګل صاحب دا متلش کی شعر ما دا رجو خو وبي بیا کتل او چې د جنکای ډاول وی پزون پرشنده د جنکای ډاول وی پزون پرشنده ګوته و نه وره پزون تاسو کی زاد واخیری مقطع د چې ګلزنډای واورو د اغله خاينون ونی ولشي ګلزنډای واورو د اغله خاينون ونی ولشي پوسټ چې ګدای نشي اسمون تاسو کی زاد ډېر مهرباني ویایی چې د شنه بانګړې تاون روکا د شنه بانګړې تاون روکا د شنه بانګړې تاون روکا په غره باران د کیسه وره تاله دینا غرور ټوټ شوی دی کیف وینا جګ شوی دی نن صاحب کیسه وړه سره سار چاپا دوی غره په سارند ورنګای واریږي بهختای کا خیر وره تاله شوی مننه کما ګلزنډي صاحب نه ډیر مننه کوم واقعا چې ډیر کولای شای ډیر سب کې پروتوي کا سړای په غاور سره فکر پوکو یس میگی بل شاعر لري دا تکړه شاعر دا نومتی شاعر دا خلک په زړه کې ډیر ځنی ولای دی موتا خو خپل ډیر خواند روکوي خو خلک نه معلومات نه لرم خو خلک یای چې ښه شعر نه وایي چندان شعر وایي نه خو خلک ته خوند ورکړی دغه شاعر نوم دا انځرګو السلام علیکم وعلیکم السلام څه ولدای ښه نه یم ډر بکوره راز خدای خدا راز د واخه ګرټه خواګه کې سارتا کې شیرونو ستړي باشای اجازه وکوي چې وایم شاد مهرباني ای چې څوک چې خیانت کی سخته یو ته تیخ کا راځي د تیخ کی څوک چې خیانت کی سخته ته تیخ کا څوک چې خیانت کی سخته یو ته تیخ کا چې بور چلاوي کا شاشپا یو ته تیخ مننه وای لکه تار ته خچارای په لوس کې ورکا اسه مثال به وې تړونه در په جوړه کړل وای لکه تار ته خچارای په لوس کې ورکا په وکنه ویلې وشلخته یو ته تیخ پاتا ہوتا والکی خری پتا یورا مزدری کاڑی نا دو اسے مثال میں ہوئے دیر خاکی خری پتا یورا مزدری کاڑی نا دو غٹ برگای ویر کا خلر گئی ہوتا ہے آسی دفتر کی تصویرہ مخوینے والا آسی دفتر کی تصویرہ مخوینی والا رنگ دا کی بوټونه او څاپلای ہوتا ہے یارا دا ځان رشوت خورو څنګه دا غاړي بالکل یې جوړ دي ډیر مننه بس ویني خو خيار خال کې یو پی دای په انځرګولا زنه چې مشرانو وشاړلې اسه مثال می وې ډیر خاصی انځرګولا زنه چې مشرانو وشاړلې پیتوي ته دا کېنی څنډالای ہوتا ہے زو ستیدن آلور سرنه راوڅوي که خوښه وي وداره یو ملا کې را وسړیا ته شو وداره دلا دا نه ویایی چې یه بشک پندار تاوکا بشک پندار تاوکا بکرام به نوی کار یارا کرون دا کایوان یا به کورا کار کورای ماکی یه بشک پندار تاوکا یه مزاره ده تا ډیر خواند ورکای پنډه کار په زړه کړه ګټلای پنډه کډر خوان صاحب وی کا چې خو وخت دا یو خيوارز برام بیو خولي چې پاندې نه وکی مننه از نه کما انځر ګول نه ډیر مننه کم واقعا چې ډیر خلای شای و ډیر سب کې پروتوي یار سړای چا خلتا چې کښ کاولای و خدای به خپل په پیږي قدرمن لیدون کې اوریدون کې میګ مشاعره د غزي پیراو بیا چې زګول بشر خان سره د خپل قدرمن شعرونه تاسو ته زره کې بیا پیرا پلو مهربانه خدای سپاره
نه دا څه وړوته خدای جار شم نه خدا زنانه په څه باته لګي دا موږ پرونه خو بس چې باته لګي خدای کې څه اخلاق وي دا وخت پرونه قدر منل لیدونکو اوریدونکو چې تاسو والے دا خدای دا وکړي چې خواند پاند وړه بنا وخلای نرم کا خیر کو پاره نه ټوټه وام بس به خدای په امان